روپۍ دا رایشتلې دغه ته تمبل ته په دې کې سلګوني را پرېوته تمبل ته مال چې دا لا څوک دی ها دا پکې کومه شک راغی چې ومې کتل نو دویم جلات خان خو جلات خان دی چې کې ګیره لږه ګڼه ده د هغه لږه داسې وه لکه شهزاده و شهزاده په نورکونو ښایسته و دا دوه غاښونه دلته بار پراته و نو د دې شونډې حفاظت پې کوو لکه ډنډتار یې ورته لګولی و او نو مال د چا پرې کوله نو دا تا د هغه سره دا واده څنګه وکړو ته خو ډېره ښکلې د بچه کې نصیبونه دي نن سبا خو د بدرنګو خلکو ښایسته ښځې دي او د ښایستهو خلکو بدرنګې ځواني دي تباه شوې بس ټکې ساده شوې ده مکمل تباه شوې نه اوبه شوې ده لفخانه دم پې داسې ورلېدونه تپوس دې نه کوو چې دا سړی څنګه دی او څنګه نه دی اله توبه تپوسونه هغه وخت کې چا چېرته کولی شو هغه وخت کې خو به نري نري پښتانه و خو شنه مرچکي و او دومره ترخه و چې په غوږونو بیا غټ او څرخوښ او غوږین بیا اچولی و چا به ورڅه خبره کولی شو دا خبره خو صحیح ده دا د مشرانو نه مونږ اورېدلي دي بیبې ابراهیم حمداني بیبي عارف خان بیبي ګوره ماشاءالله د خپل عمر نه سیوا ګوره نو تماکې نه ډېره ښکلې وې زه خو داسې عمر نری اس کباډي مې وه دوه منګي به راباندې مور نه راوړل ویل ملا دې نری د ماته به شي الله دا خو تاسو ډېر غټ ظلم شوی دی زیاتی در سره شوی دی جلات خانه بیا چې د خیره ورې کړم نو بیا مې ټول منګي په هغه راوړي دي بېغمه شه زه وایم د بیا وخت کې منم هغه چې بیا نو چې سړي زه ولیدمه او به سړي وبیلو نو بیا یو ماشوم کتلی ماشومان به مونږ که راتلی شو غټ څوک خو به ورله نه شو راتلی پخوانۍ زمانه وه او که نه نو هغه ماشوم له بیا کله ننجړومه ورکړې وه کله بیا رانجه ورکړې وه کله بیا پیوې ورکړې وه دا تحفې بیا رالېږلې لکه د جلات خان ګفټونه به یې رالیږل واو خو دا خبره ده چې خطونه متونو باندې خو موږ نه پوهېدو ما خو سبق نه ویلی صرف د قرآن سبق مې ویلی و کنه لکه سترګې مرګې بموالې دغه چل درتلو په وخت کې نه داسې د حیا ډکه زمانه وه بورقې روبن به مې راښکته کړی په هغه چورو کې به مې ورته صرف کتلو بورقه به مې چوچته کړه نو لالاګانو به مې ویل پوزه نه پرې کوم ویل ته خو زموږ پوزه پرې کې خبره کړې وه او وسړي په رنګ وخت نه اوس خو مسکال وکړي لالاګانو ته یې پته هم نه او د دې په بړستن کې په سار خېږي دا ته اوس داسې په قهر راواوړې دی چې ټولې دنیا ته ناست او دا خبرې کې داسې ډاډه لګیایي زمانه بدله شوه که ته بدله شوې چې جلات خان پکې بدل شوی زه به نه بدلېږم کامران خان ډېره مننه او کنه بیبي جلات خان دې ډېر خوښ دی دا عرب خان اورېږه بیبي داسې وکړه چې جلات خان ته په خوږ اواز کې یو څو ټپې وکړه بیبي باندې خفه کېږي کامران ډېره مننه ابراهیم حمداني ډېره مننه زه چارسدي طرف ته درځمه بیبي سره به ملاو شمه ښه څه پابندي خو به نه وي په ملاوېدو